ماشومان ټول زما شاته راشي ته هم خوراکي ودرېږه ماشومان زما شاته دا دواړه هم شاته که مانه هغه خو یېرېږي که زه ځم ښه مخې پټ که مته چا دی څنګه د روژه در باندې څنګه تېرېږي وای الله د ښې ورځې خاوند که داسې چې د هر سهار یې نیوه نه هم داسې څوک شته دی خپل خپلوانو نه د زمونږ د سړي ورور شته چې په چا باندې وجاړو پرېد وکړو دا اوس هم داسې ناسته وم داسې مې ژړلو چې سم مې ژړل دي بچو مې ویل بابا به یې ولې ژاړې صبر وکړه الله خو هم شته دی که نه هېڅوک هم زمونږ نشته دی او نو داسې ورور داسې دلته شته دی نو هم د تره زوی شته یا خپل یا خپلوان الله هم شته خزان خزان ژوندونه بهرونه لمې بوزه بهرونه لمې بوزه اوس په هغه لار کې پروت یم چې ځان ته واخیستل واده نه خیستل هېڅ شی هم نشته هغې بغیر د الله د نومه بس دغه بچي مې دي او ژاړي او فریاد کوي الله هم شته دی هېڅوک هم داسې زموږ خپل خپلوان نشته چې په موږ ړخو کړي او خنداوانه دا کوټه چا درکړه درته دا مې د اندرور زامن دي دغه کوټه یې راته راکړې الله دې ورسره ښه دا وکړي یوه کوټه خاوند څه شو خاوند مې ګاډي ووالو ځای په ځای مړ شو شهید شو الله دې وبخښي چې کله ژوندی و څه کار یې کوه مورې لاسګاډی به یې ګرځولو بس کور ته راتلو ایسته زه ګاډي ووالو دا څو نن د روژې درېیمه ده که نه نن د روژې درېیمه د درې پیشنمې به تا کړي داسې هم کړي چې نه مې هېڅ هم نشته د الله نوم شته نور هېڅ هم مونږ کره نه و چې مونږ پیشنمې کړې نو کوم پکیج نه پکې شته دغه زمونږ د اندرو زامن دغه بیټري راکړې هغه هم خرابه ده شیشه هم داسې ماته شوې ده بیټري نه چارج کېږي لاره ناستې وه ده الله ورته دیرېږي دغه بچې مې دې ورته وګوره ته خړ پړ خرامن دي د ګټې وټې مې هېڅوک هم نشته بغیر د الله نه او چې داسې موږ سره څوک مرسته وکړي الله دې ورسره ښه وکړه الله دې په دې دنیا باندې ګل ګلزار کړه الله دې ورسره د دنیا ښه وکړه مشر زوی د څو کلن دی پورې مشر زوی مې ورکوټی دی نو 12 کلن دی خو پکې نو هغه هم د کار او غریب هغه هم د کار او ته کومه کې دغه د کور مصرف ته کومه کې څوک راله خیر خیرات اړ خو ناس ولا غنې نو سبا خو وای کارانتین دی قرار سړی خپل کور کې غلې ناس دی ادا کوټه نه راته راکړي الله دې وسره خو کې دې زما بچی چې ته ځای ستیارې تیارې ژوندون دی مشلون لمې بوزه مشلون لمې بوزه چې په عشق دې شاهد شم جنتون لمې بوزه مکروني دی وریجې دی اوړه دی وړې دي مربا ده بل رقم مربا ده بل رقم نور مربا دي لوبیا دي نخود دي غوړي دي شیریني ده بوره ده چای دی شات دی اچار دی خرما دی او شربتونه دي دوه رقم او لوبیا دي خوراکي دا د یاسر نور دی خپلو دعاګانو کې یاد ساتي الله دې ورسره د دنیا ښه وکړه خدای پاک پروردګار دې ګل ګلزار کړي الله دې ورسره ښه وکړه چې هغې د مونږ سره خوارانو سره ښه وکړه هغې سره دې الله ښه وکړه دا خیرات دې الله قبول کړه او تا سره دې م الله ښه وکړه چې تا لازم زما ځان په عذاب کړو الله دې ګل ګلزار کړه الله دې